یاره ما ته خو په ټوله دنیا کې د دې نه سخت کار بل نه ښکاري. د ډبرو سکرو یا د کویلا کان دی، اول خو دومره ژور دی روان دي، زه دلته ګورم زما ساه بندېږي. آفرین دي دی ته شي، هغې ټېله کوي، دې تونل ته ور روان دي، دی په لرګو باندې دا ځایونه ټینګ کړي دي، ښه که در باندې کښېني. کوم سر د دنیا دی، ساه مې ولا تنګه شوه. آفرین شه، ډېر بېچارهګان پکې مړه کېږي. بس د ژوند او مرګ سره لوبې دي. دا ګوره لارې نه ختمېږي، کوم سر ته دی روان دي ځمکه کې. او بیا دې ګرمۍ کې دا بېچارهګان وګوره ناست کار یې وګوره. ښه معمولي چې بې تجربې انسان یې دا پې کښېني او بیا به بس بیا په هفتو هفتو بند دي، څوک یې را ایستلی هم نه شي. دومره ژور چې لاړ شلې تا بیا څوک را وباسي. دلته د هلمند په برمه کې وغورځېږي نو تر 2-3 ورځو پورې پروت دی، څوک دې نه شي را ایستلی. د دې ځای به دې ښه را وباسي. ته دا ګوره ډېر سخت کار دی. ښه دا زنګانه سترګې به یې څومره درد کوي، ټوله ورځ به دغسې ناست په ناسته کولنګ وهل دي. इमरान भाई माशाल्लाह बहुत ही प्यारी क्वालिटी है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे ना। देखो यार कैसी क्वालिटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। دا وګوره، دا کاکا ته وګورئ، خولې وګورئ. یعنې چې ډېر مجبوره نه شي څوک دې کار ته زړه نه ښه کوي. अच्छा और यार دا کار غواړي اسلام غواړي اسلام خو دا وګوره په دې باندې زیاده ځای ټینګ کړی، په دې لرګو. اسلام خو غواړي خپل کسان خو وسه دا خبره غواړي. نه 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 غواړي اسلام غواړي زه کال ته کوم هغه ته باندې نه امري اسلام ته کار وکړ. اسلام خو مجبوری دا خبره د وخت خو خواړه هغه څلور ډیر کې هغه څه سره خبره کوم کنه ورته ناسده کنه اختر کې هم سیخ کباب د خاطر سکاره واخیسته، 2 کیلو یې په 120 افغانۍ راکړله. نو خدای شته دی دا سکاره وګوره، په سکارو باندې چا 120 افغانۍ ورکړي چې دی د خلکو نه 120 افغانۍ اخلي. اوس مې چې دا تکلیف ولیدلو، دا سخته مې ولید چې د څومره سخته دا ایستل کېږي، نو یم یاره چې 120 روپۍ پې کم هم دي ارزي. ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. مننه.